سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمه خبرونو ته ښه راغلی. د طالبانو د قطر دفتر سیاسي مشر سهیل شاهین د هایوډ ممثلي ته ویلي دي موږ هیڅکله ښځې له پیشوګانو سره نه پرتله کوو. د ملګرو ملتونو ناویمې عمومي اسمبلۍ په څنډو کې د افغان ښځو په کړاو خبرې شوې دي چې د ملګرو ملتونو سرمشریز یې هم پکې ګډون درلود. په دې ناسته کې د امریکایي سینما ممثلې میرل سټریټ ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ښځو محدودیتونه دومره ډېر شوي دي چې ان هغه په خبره حیوانات له ښځو ډېر حقوق لري. د امریکایي سینما هایوډ یوې مشهورې ستوري میرل سټریټ له افغان میرمنو سره د همغږۍ د څرګندولو په لړ کې په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې د طالبانو مخه ونیسي چې ښځې ونه ځپي. د میرل سټریټ څرګندونو ته په غبرګون کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین BBC ته ویلي دي هیڅوک په افغانستان کې د ښځو له هغو حقوقو انکار نه کوي چې اسلام ورکړي دي. موږ ښځو ته د مور او خور او ښځې په صفت ډېر درناوی لرو. ښځې د کورنۍ او ټولنې ډېرې مهمې برخې دي او موږ یې هیڅکله د پیشوګانو سره نه پرتله کوو لکه دوی چې پرتله کړي دي. همدا اوس هم په زرګونه ښځې د عامې روغتیا، پوهنې او کورنیو چارو په وزاراتو کې په دندو باندې بوختې دي. دغه راز ګڼې ښځې آزاد کاروبار کوي. د هایوډ دغې ممثلې په افغانستان کې د ښځو ازادي د پیشوګانو له ازادي سره پرتله کړې ده او ویلي دي نن ورځ په کابل کې یو پیشو له یوې ښځې نه ډېر ازادي لري. یو پیشو کولی شي چې د لمر وړانګو ته وځلیږي او د لمر وړانګې پر مخ باندې احساس کړي. کولی شي چې یو خړلمې پسې تر پارکه پورې منډې ووهي. یو خړلمی اوس مهال په افغانستان کې د یوې نجلۍ پرتله ډېر حقونه لري. میرل سټریټ زیاته کړه چې اوس مهال کابل کې مرغۍ هم کولی شي خپل غږ وباسي خو نجونې نشي کولی. هغې د دغه حالت د نه منلو او د تبعیض قانون ځپنه وبلله. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.